د افغانستان ملي موزیم مسؤلان وایي په دې وروستیو کې دغه موزیم ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د افغانستان ملي موزیم چې دغه هیواد تر ټولو لوی موزیم دی، اوس مهال پکې له 80,000 زیات تاریخي آثار په خوندي ډول ساتل کیږي. موزیم ملی افغانستان شامل آثاری هست که از حوزه‌های مختلف، از حوزه‌های باستانی مختلف، ولایت مختلف که افاری شده به طور قانونی خوشبختانه به موزیم انتقال یافته و ما آثارش در موزیم ملی داریم. ملي موزیم د هیواد یو له خورا بډایه موزیمونو څخه دی. په دغه موزیم کې پر اسلامي دورې سربیره تر میلاد مخکې دورې آثار هم شته. له ملي موزیم لیدونکي غوښتنه کوي چې په هیواد دننه د لرغونو آثارو د خوندیتوب په موخه په نورو ولایتونو کې هم ورته موزیمونه جوړ شي. خوشبختانه این فرصت مساعد شد که بیایم در موزیم ملی و دقیقاً که موزیم ملی آثار باستانی در واقع برای یک کشور ثروت بسیار ارزشمند است، به خاطر که ما مطابق این آثار میتونیم قدامت تاریخی یک کشور ثابت کنیم. دولت وظیفه داره که در قسمت حفظ آثار تاریخی در تمام ولایات توجه کنه و موزیم را اونجا اعمار کنه و مردم آگاهی بده. اکثر مردم هم آگاهی ندارند، در قسمت حفاظت آثار تاریخی آگاهی ندارند، نمیفهمند. باید مردم آگاه شود و آثار تاریخی جمع‌آوری شود و به موزیم تقدیم شود. د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي په تیر کې د هیواد زرګونه قلمه لرغوني آثار غلا شوي، خو دوی په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نور د قاچاقونکو له منګولو ژغورلي دي. اطلاعات او کلتور وزارت له هغه ځایه چې افغانستان کې کوم خپل تحقیقات او سروېګانې کړي دي، د دې ټولو په نتیجه کې موږ هغه نتیجې ته رسېدلي یو د سروېګانو په نتیجه کې چې افغانستان په دغه برخه کې ډېر لوی کار ته اړتیا لري، ځکه د افغانستان دغه ډېر تاریخ چې کوم دی دا په ډیرو ساحاتو کې خلک تیر سوي دي، تاریخي ځایونه پاتې سوي دي. موږ سره افغانستان خپل د یو موزیم حیثیت خپل کړی، یعنی په دغه لویه پیمانه باندې دا دومره لوی کار لږ څه وخت ته اړتیا لري. موږ ټولو ته برنامې لرو. اوس مهال پر ملي موزیم سربیره په 5 ولایتونو کندهار، بلخ، هرات، خوست او نیمروز ولایتونو کې هم موزیمونه فعال دي.